کې بدیم لارې کولاوي چرې به د لار بند نشي. نو چې هر عمل کو دا خالص د الله د رضا دپاره کو. دا مونږ ته پته نشته دی. که مونږ ته پته ولګېدله چې مونږ او تاسو بیبي له په بازار کې جوړه الو که نه، دا جوړه خو به هسې مونږ الو د بیبي مطالبه پوره کوو. خو چې کله پیسې ورکوي وای د دې بیبي حق الله زما سره تړلی دی او دا زما ذمہداري ده، دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم، په دې الله تعالی اجر درکوي. په دې الله تعالی اجر درکوي چې کله په دې نیت الي. پلار له پیزار اله په دې نیت چې نفقی الله په ما پرس کړي، دا عبادت دی، دا عبادت دی. مور له کپړې اله په دې نیت چې د دې نفقه او د دې جامه پیزار الله په ما لازم کړي دي، دا زه د الله یو حکم ژوندی کوم، نو دا عبادت دی. نو مونږ ډېر عملونه کوو خو نیت ورسره نه کوو. انما الاعمال بالنیات، د عملونو دار و مدار ټول په نیتونو دی. مونږ د ورځې څومره کسان جنازو له ځو که نه ځو؟ جنازې له هرې جنازې له ځو. خو مونږ یوه ورځ نیت دا نه دی کړی. مونږ چې حاضري کوو یاره دی راغلی او زه به ځمه، دی زمونږ غم له راغلی او د ده جنازې له به زه ځم، او دی راغلی او خلق به بیا وایي چې دی رانغی نو زه به حاضري کوم چې خلق مې ویني. نو څومره لوی عمل مونږ وکړو خو چې نیت هم دغه دی، هېڅ راته میلاو نه شول. حدیث مبارک کې راځي چې څوک جنازه د خالص د الله د رضا لپاره مړی وشو ته جنازې له روانېږي، وایي د مسلمان په مسلمان حقونه دي. اخیری حق دا دی واتباع الجنائز، چې د د جنازې ته به حاضري کوي. نو دا د مسلمان په مسلمان حق دی. زه د الله یو حکم ژوندی کوم، د کوره ووتلم او جنازې له لاړم، چې په دې نیت جنازې ته حاضر شوې نو چې څوک جنازه وکړي الله ورله یو قیرات اجر ورکوي. یو قیرات اجر چې په دې نیت وکړي چې دا مسلمان او د مسلمان په مسلمان حق دی، دا ما د الله یو حکم ژوندی که بس که چا ولیدم او که وی نه لیدم، یو قیرات اجر الله ورکوي. صحابه کرامو تپوسو کوي یو قیرات اجر څومره دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي لکه د احد د غر عمره سره زر او سپین زر چې د الله په لار کې خیراتي ورکړي، دومره اجر دا په جنازه میلاو شو. او بیا چې د جنازې نه پس چا دپن ته حاضري وکړله، د مړي قبر ته لاړه او د هغه په دپن کې حاضري وکړله، نو احادیثو مبارکو کې راځي الله ورله د یو بل قیرات اجر ورکړي. نو یو قیرات هغه یو قیرات دا د دوو قیراتو اجر وګټو واپس کور ته راغی، دا صرف په نیت باندې. نو چې کم عمل کوو خالص د الله د رضا دپاره کوو، دا به فایده راوړي، دا به رنګ راوړي، او دا به تا ته بندې لارې کولاوي، خو چې نیت ته خالص. هیڅ لالچ نه ساتم، مینه کوم خالص د الله د رضا دپاره کوم، دا کار کوم خالص د الله د رضا دپاره کوم. ته بیا ګوره چې الله بندې مخې کولاوي که نه یې کولاوي، چې الله بندې مخې کولاوي که نه یې کولاوي، خو چې نیت ته خالص. ما ته یو کس ټلیفون وکړ، وی مولي صاحب زه د پلانکۍ مدرسه کې خادم یم، دا خدمت کوم خالص د الله د رضا دپاره، بس چې دا پروګرام دا علما راځي نو دا ډیوټي زما لګېدلي، کله علماو ته لار برابروم، کله پسې پیزار ګرځوم، بس دا خدمتونه کومه خالص د الله د رضا دپاره وي. دعا راته کوئ چې الله مې یو بچی حافظ کی که نه، وی دا خدمتونه کومه. نو ما ورته وی مې بغیر د دعا کولو نه به د الله بچی حافظ کی. دا یاد ساته، دا یاد ساته، چا چې د چا لمن لیولې ده الله اق خلق داغه په کور کې پیدا کړی دی، اق خلق الله په کور کې ورکوي. ستا چې دا پګړی خوښه ده الله به دې د دسي پګړی خاون په کور کې پیدا کړي، الله به درته دا ښي انشاءالله. هغه ته مې بغیر د دعا نه به الله ستا بچی حافظ کوي چې ته د دې مدرسې دا خدمت کوي، دې علماو ته لار کې ولاړې او د دې دا استقبال کوي. سک کال نیم پس اقی مدرسې ته لاړلو او دستربندي وه
او د هغې خادم زوی الله د قرآن حافظ کړی و په خپلو لاسو ورته پګړی ووهله میواله دا حافظ بچی داري د هغې خدمت سیله وه په دنیا کې او د آخرت سیله خو بیا سیله ده دا د دنیا سیله تا ته الله په دنیا کې درکړله په دنیا کې نو چې د مدارسو سره د علماو سره فری مینه کو فری چې د په سینه کې علم دی او دا د پیغمبر وارث دی او په ما ډېر ګران دی زه به ورسره فری مینه کوم فری یقین وکئ چې د دې علماو په لمنو کې او د دې په پیزار کې علما پراته دي دا یقین وکئ چې پکې علما او حافظان پراته ما ته یو عالم وی ما ته یو کس داسې لوډ سپیکر سم کو قدرې ما تقریر کو د لوډ سپیکر د سمولو څوک نه نو یو نوجوان هلک راپاسېد ما ته یې داسې لوډ سپیکر سم کو بس د دغې عالم به د ډنه دعا ختلی نو بیا مونږ یو کلي ته لاړلو پروګرام ښکلی عالم و زمونږ سټیج سیکرټري توب کو هغې خبر راته هغې مولي صاحب پقه ځای کې وکړله ما ته یې وی داسې کس و ما ته یې وی هغه دقه کس ته وی دا اوس چې سټیج سیکرټري دی یو ښکلی عالم و مونږ له یې دعوتونه راکول وی دا هغه ځوان دی چې ما ته یې لوډ سپیکر سم کړی نن د ستر عالم په شکل کې قوم ته ولاړ دی نو دا د شوال میاشت او د مدرسو د داخلو ورځې دي دې کې الله طلبا منتخب کوي بعضې خوش قسمته پلاران یې الله بچي د مدرسو دپاره منتخب کړي یو بچی د کوره کپړې والی او روان شي زما مورې مدرسې ته ځمه هغه مورې بچي ته ګوري بچی د کوره روسختیږي او د مورې د سترګو نه اوښکې بهیږي دا بچی به څنګه جدا کومه ځواب مورې جاړم تا دا بچی مدرسې ته ولېږو دی روان شو ته پسې خپه او دلته ملایکو ته الله وایي د استقبال وکړي ملایک وایي څنګه استقبال وکړو وایي ده ته وزرې خورې کوي دی د کوره ووت علم لا تضع اجنحتها رزا لطالب العلم فرشتي وزرې خورې کې د طالب علم د خپو د لاندې چې وي دی خوشحاله شي د الله خوشحالۍ نو بچي مدارسو ته داخل کوي او د علماو او د مدارسو سره فری مینه کوي فری دا فری قوم ته د قرآن حافظان ورکی خواه پلار خبر نه او حافظ بچی ورته ورکي او بیا د خپل ملک علماو ته دعا کوي دعا سعودي هغه ځمکه ده چې په هغې قرآن نازل شوی دی سعودي په ځمکه کې قرآن نازل شوی دی مکه مکرمه کې قرآن نه دی نازل شوی څه کلونه مخکې چې د ټولې دنیا په سطح پروګرام او د حافظانو تعداد کاته شو چې په دې کال کې پلانکي ملک څومره حافظان تیار کړي نو د سعودي ریکارډ چې وکتې شو نو سعودي په هغې کال 6000 حافظان تیار کړي 6000 هغې ځمکې چې په هغې قرآن نازل شو او چې د پاکستان تعداد وکتې شو نو د وفاق المدارس چې کوم زمونږ د مدرسو بورډ دی هغې په هغې کال باندې 67000 حافظان تیار کړي 90,000 دا پاکستان ورکړي دا دی فقیرانو علماو ملنګانو ورکړي ښه دا ته چې بد وی او دا بلې بد وی ستا تارګټ دی او د بل تارګټ دی ستی پګړی ته سترګې خړي دي او ستی سینې ته سترګې خړي دا دقې علماو ورکړل دې ملک له په یو کال کې 67000 حافظان ورکول دا د دې علماو برکت دی چرې په جومات کې او چرې په مدرسه کې او په دې بېسرو سامانۍ کې ناست دي او بچو ته قرآن ښیي او الحمدلله پاکستان له الله داسې علما ورکړي داسې علما چې حرمینو ته لاړ شي او د حرم امام وویني وی مفتی اعظم پاکستان راغلی دی د حرم امام تینا مخکې قدم نږدي وی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه راغلی دا زمونږ د پاکستان عالم دی دا زمونږ د ټول پاکستان د مدارسو د وفاق المدارس د بورډ صدر چې نن سبا دی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه چې حرمین په فخر کوي وی دا مفتی اعظم پاکستان دا داسې علما الله دې مرک له ورکړي دي دې علماو ته دعاګانې کوئ خپل بچي ورسره داخل کوئ خالي سینې ولیږو کالر به چا په دې ځای پروت یې د چا په دې ځای لستوڼی به یو دلته بل به دلته یو پنسه او خپې به په ځان پسې راکاږي ویښته به یې د غوږونو د پاسه پراته او میاشت پس چې راشي نو سر به یې مشین کړی کالرې به یې کټ کړي
امی ابو تعالی په خپو باندې زور کو ما ته اوس پته ولګېده پلاره چې ته د جنت منځنۍ دروازه مورې ما ته اوس پته ولګېده چې ستا د خپو د لاندې جنت دی دا د مدارسو پیغام دی دا د مدارسو کردار دی چې تشه سینې ورله ولیږو دوه درې کاله پس راته پګړی وي او حافظ قرآن بچی راله کور ته رادننه کوي پلاره واله هم په سند کې ستا نوم دی پلاره میدان محشر کې چې د بچی ته آواز کیږي نو پلاره زما نوم بنالی نوم به ورسره ستالي چې پلان کې د پلان کې زوی حافظ قرآن نوم چې علی نو پلاره نوم به ستا چلیږي او حافظ در لماک دا لله فی الله لګیا دی او د قوم د بچو خدمت کوي قوم بچو ته قرآن او احادیث ښیي دې سره مینه او محبت کوئ دا یاد ساتئ ګورئ علما وایي علماو لیکلی دي چې څوک د علماو سره دشمنی کوي علماو ته بد ردی وایي دا زور به تی الله په زنکدن کې وباسي په زنکدن کې که د دې سړي نه دا زور ونه وته نو ودې لیکي د ځان سره دا زنکدن ورله بیا ګورئ د داسې سړي زنکدن وګورئ چې د ده نه روح په کومه طریقه وځي چې هغه د علماو دشمني کوي هغه علماو ته بدګوري دوه قسمه خلقو ته د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی کولو یو سودخور ته دی چې کم سړی سود خوري سود کوي الله وی فأذنوا بحرب من الله زما جنگ ته راوځه بس زما سره د جنگ اعلان دی بل چې کم سړی د علماو سره دشمنی کوي الله وی زما در سره د جنگ اعلان دی ما سره جنگ ته ودرېږه چې ته د علماو سره دشمنی کوي زما در سره د جنگ اعلان دی نو دا اهل الله دی د دې قرآن سره مینه ده او دا قوم ته قرآن ښیي علما ډېر بېلحالچه خلق دی او به یې نه په ژوندانار سړی خبرې کوي نو چې مړ شي نو بیا وایي او زه هم دا اوس ولې کوي خو تا په ده پسې خبرې کولې بیا وایي دا خو یو فقیر ملنګ سړی اوخو دا خو دومره داسې سړی نو دا په ژوندانه نه دا تا په ژوندانه نه ولیدلی نو په ژوندانه به وایي داو نو چې مړ شي او بیا د عالم اساسه مخې ته وکتې شي نو ما چرته ونه لیدل چې د عالم کور او ټایل پکې لګېدلي او چرته مې بیا په میډیا د عالم بنګله ونه لیدله خو چې وفات شي نو دا مدرسه تې پاتې ده او دا مدرسه تې پاتې ده او په اخر کې ته وایي د خاورو یو خړ کور پاتې دی نو بیا دا ټول خلک ځان په سپېړو وایي مونږ ته څه پته وه نو دا په ژوندانه ونه تا لیده نه په ژوندانه او وبینئ که خیر د ټولو علماو اساسي به ووینئ چې کله نه یو پته به درته ولګي صرف مدرسې به مخې ته راځي چې دا مدرسه وه دا مدرسه وه او دا مدرسې به یې چلولې نه بیټک شته چې ټایل پکې او نه بنګله شته چې ټایل پکې دی بیا به هر څه وینئ زمونږ د علماو د اساسي به درته بیا ښکاره شي چې دقه مدرسه تې پاتې شوه او دا مدرسه تې پاتې شوه او ما ته څه پته وه ده خو به مدرسې چلولې ما خو وی چې دی ځان له بنګلي جوړي چرته نو بیا به درته دا احساس وشي وبینئ دا ټول علما دقه مدرسې به دقه جومات به چرته یو ځای کې به سا وتلي او چرته د یو طالب سره به ناست یو په یو مدرسه کې به ناست یو قسم په الله که لالچ هم د کور او که د بنګلیم یي او که د دیروم یو دا لالچ هم یي مونږ وایو الله دقه مدرسې به چلو دام بیټک هم دی او دام دیرم ده او دام اساسم ده او دام هر څه دي او دام ایمان دی الله چې مرګ رانه روح رانه وباسي نو په دقې مدرسو کې رانه واله د دقې مدرسو نه به هم جنازې اوچتې شي او د دې مدرسو نه به هم ووینئ چې دا مدرسې تې پاتې شوې طلباو ته به سبق وی او نن لاړل د دنیا نه نو بیا ټول خلق وروستو ارمان وکړي ارمان نو علماو سره فری مینه کوئ او دعا ورته کوئ چې یا الله د ویخته د علماو حفاظت وکړه د دې پګړو د دې علومو حفاظت وکړه قسم په الله چې دا ملک پې ښکلی دی قسم په الله چې دا کلي پې ښکلي دي قسم په الله چې دا مساجد پې ښکلي دي بیا به دا رونقونه نه ګورئ بیا به خفه یو بیا به لاس عمروړو لاس خو بیا به دا د رڼا دا ډیوي نه بیا به یې کمی محسوسو په یو در کې به یې کمی ګورو په بل در کې به یې کمی ګورو بیا به داسې وایو چې سرانه ورک شوي دي چېرته نو دوی په ژوندانه قدر وکړئ او دعا ورته کوئ رب العالمین دې زموږ د ملک د ټولو مدارسو د مساجدو
د دینی خانقاونو حفاظتو کی یا الله د ټول امت مسلمه حفاظتو کا که زمونږ ملک دی زمونږ د ملک حفاظت الله وکا کو زمونږ د ملک پوجیان دي که پولیس دي که اداری دي دا زمونږ د ملک او زمونږ سرمایه د الله د ټولو حفاظت وکا مونږ په غیم خپیو او چې کم پولیس په دماکه کې شهیدان شوي دي کریم الله غ شهادت قبول کا الله رشتہ دارانو ته صبر جمیل نصیب کا مونږ فکرمن یو دی نه دی خبر مونږ مدرسو کې د دې دپاره دعاګانې غواړو مونږ د خپل ملک دپاره دعا کوو مونږ د خپل پولیس او پوج دپاره دعا کوو مونږ د مسافرو دپاره دعا کوو مونږ د خپل وطن دپاره دعا کوو نو تاسو هم د علماو ته دعا کوئ یا الله د علماو د ویښته حفاظت وکړي الله ته حامی شي او الله ته ناصر شي هیڅوک د تپوس نشتا یا الله ته حامی او ته ناصر شي کریم الله زمونږ د ټولو اخیره خاتمه په ایمان کې الله اخیره خاتمه په ایمان کې سبحان ربک رب العزة عما